بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو په سلسله کې په ننني درس کې د مسافر المنځ بیانوو. کله چې یو څوک د خپل ښار او د خپل کور څخه مسافر سي، نو د سفر په وجه باندې په دین اسلام کې دته ځینې سهولیات ورکول سوي دي. په هغو سهولتو کې یو سهولت دا دی چې دی به 4 رکعتیز لمونځ 2 رکعته کوي. د ماپښین، مازدیګر، ماخستن 4 رکعتیز لمونځ به 2 رکعته کوي. د ماښام لمونځ یې پر هغه خپل حال دی او د سهار لمونځ یې پر هغه خپل حال دی. دوهم امتیاز دا ورکول سوی دی چې کله یو څوک مسافر سي، د جمعې لمونځ ورباندې لازم نه دی. که یې وکړي ثواب لري، که یې ونه کړي غاړې یې نه بندېږي. دریم امتیاز دا ورکول سوی دی چې دی په سفر کې وي، که پر لارې په نقل و حرکت کې و او د موټر د حرکت په جریان کې و، سنت پرېښولی سي، او که کله ځای پر ځای سو فارغه و بیا دې سنت کوي. بل امتیاز دا ورکول سوی دی که چیرې په سفر کې د ته روژه تکلیف و، دی روژه خوړلی سي، بیا چې کله کور ته راغلی د هغو روژو قضا دې راوړي. نو په دې لحاظ باندې چې سړی سفر کوي، نو څه شرطونه شته. یو شرط دا دی چې هغه د سفر اندازه به پوره وي. د سفر اندازه چې په پخوانیو کتابونو کې لیکل شوې ده، اوس د معاصر قانون په لحاظ 88 کیلومتره چې کله یو څوک د کور څخه لرې په نیت د سفر ولاړی، نو دا کس مسافر بلل کېږي. که تر 88 کیلومتره کم وي بیا به نو مسافر نه بلل کېږي. کله چې په نیت د سفر دی د کور څخه ووتی، نو دا د ښار آبادۍ چې یې سره وشکېدلې، دی به سفریانه لمونځ شروع کوي. بیا نو په سفر کې چې وي سفریانه لمونځ به کوي. د هاخوا څخه چې راتلی خپل ښار ته چې رانږدې سو چې د آبادۍ یې سره پیوست وي، نو بیرته به پوره لمونځ شروع کوي. او دغه کس چې په سفر تللی وي، که یې چیرې په هغه وطن کې په یو امام پسې لمونځ کاوه، هغه امام مقیم و، ځایي و، مسافر نه و، نو دی به 4 رکعته لمونځ ورسره کوي. فقط نیت چې کوي، نیت کې به 4 رکعته نه یادوي، داسې به وایي نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم، فرض د نن ماپښین، رکعتونه به نه یادوي، ځکه د ده 2 رکعته لمونځ فرض دی، هغه 2 یې نفل ګرځېږي. او په سفر چې سړی ولاړی، دا خبره واجب ده چې دی به سفریانه لمونځ کوي او 4 رکعته به نه کوي. که یې 4 رکعته وکړل، پر اوله ناسته نو کښېنستلی، دا لمونځ یې صحیح نه دی. او که پر اوله ناسته کښېنستلی و، پر آخره ناسته یې سلام ګرځوي، سجده د سهوي به کوي. دا د الله تعالی عز وجل د لوري څخه دته یوه هدیه ده. او که چیرې یو سړی مسافر وي، خپله امام وي، خلکو ته لمونځ ورکوي، دی به 2 رکعته کوي، خو د نیت تړلو په وخت کې به ورته وایي چې زه مسافر یم، زه پر 2 رکعته سلام ګرځوم. په تاسو کې که څوک مسافر نه دي، هغه دې ولاړ سي، هغه 2 رکعته دې پسې وکړي. او که تا په مسافر امام پسې لمونځ وکړي، ته مقیم وې، نو هغه 2 رکعته خو راګرځوې، هغه 2 رکعته کې به شی نه وایه، دغسې د الحمدلله په اندازه به ودرېږه، بس پسې پوره یې که. او که ته یو ښار ته ولاړې، په هغه ښار کې دې 15 شپې یا تر 15 زیاتې کولې په یوه ښار کې، نو هلته ته نیت د اقامت کولی سې. نیت د اقامت چې دې وکړي، نو بیا ته په هغه ځای کې
مقیم سوې بیا به تل لمونځ پوره کوې. او که دې چیرې اراده وه چې نن به ځم سبا به ځم په دې کې کلونه در باندې واوښتله دا دې یقین نه و چې زه به 15 شپې پوره کړم که به پوره نه کړم ته به هغه سفریانه لمونځ کوې. موټروان چې موټر چلوي یو ورځ هرات ته ځي بله ورځ کابل ته ځي یا نور ښارونه دی به د لارې په اوږدو کې سفریانه لمونځ کوي. البته که چیرې یو دکاندار وي مثلا په یوه ښار کې کور وي په بل ښار کې د کاروبار ځای وي او ده په هغه ځای کې خپل د اوسېدو دپاره بستره و دیګ و دیګبر و د اوسېدو شیان برابر کړي یو وار یې 15 شپې وکړلې نو بیا چې دی خپل وطن ته راسي دا یې وطن اصلي دی هغه وطن اقامت دی هر وارې بیا نیت د اقامت نه ځینې غواړي یعنې چې دی هلته اوسېږي کاروبار یې. او که چیرې دا معلومه نه وه چې زه هلته کاروبار کوم تکراري تلي او دائمي اوسېدل یا د اقامت یا کاروبار یا د معیشت اسباب یې نه وه برابر کړي نو بیا هغه سړی مقیم نه بلکې مسافر دی. لکه اوس د افغانستان ځینې کسان چې تللي په خارجي مملکتو کې هلته خوارۍ کاشي دا یې اصلي وطن دی هغه یې وطن اقامت دی هر وارې چې دی ورځي 15 ورځې ورته شرط نه دي هغه د ده وطن اقامت دی. او همدا ډول هغه مهاجر چې د افغانستان څخه تللي دي د باندې مملکتو ته 20 کاله 30 کاله هلته تېر کړي دي خپل وطن ته چې راسي لمونځ به پوره کړي خو په دې شرط چې د ده یو وخت اراده یي چې زه دې خپل وطن ته راځم او که اراده نه وه دا یې فیصله کړې وه چې نور زما څه دا وطن پاته دی په هېڅ صورت نه راځم نو بیا کرالی دی د دې مسافر بلل کېږي. دې ته ورته جزئیات نورې هم شته خو هغه مهمې خبرې دا چې زموږ په ټولنه کې پکارېږي هغه دغه وې او د سفر د لمانځه نیت هم بلابود نه دی فقط نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کول 2 رکعته سفریانه فرض د نن ماپښین یا د مازدیګر یا د ماخستن. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.